بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. نوید بهزاد مردان نیوز پی کې نساس خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دا وخت په مردان سپورتس کمپلیکس کې ولاړ یم او دلته د ایتھلیټکس د ډیسټریکټ سپورتس ټورنمنت 2022 فائنل مقابله چې کوم دی هغه شروع دي او دا وخت زما سره چې کوم پلیر ولاړ دی د په درې گیمونو کې فرست پوزیشن اغسته دی په ټول ډیسټریکټ کې. نو د سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی او د کم کلی د کم سکول سره تعلق ساتي؟ جی زما نوم محمد حسنین دی. زه تغبې سره تعلق لرونکی یم او زه تغبې سکول کې یم، های سکول تختبای جی ایچ ایس. ښه، دا تا چې اوس کوم پوزیشن او اصل فرست پوزیشن دا کم گیمونه؟ دا شارټ پټ، ګولا، ډسکس دی او نیزه جولین تھرو ورته. ها نو دا زما خیال په دې ټول لاوس پر سونه گیمونه شنو په لومبي ځل پکې یو کلی اړي په درو کې شرکت وکړو، په درو واړو کې پوزیشن واغسته فرست. او جی او بس دا درې گیمونه بس دې سره موږ خواري کړې او بس الله پاک را لپاره استیلا را. ها بس تا پکې خپل ذاتی طور کم یو گیم خوخته؟ زما خپل ډسکس او لګ نیزه ډیر لګ خوخت کنه، لګ ګولا او موږ نشوشته لګ ډیر. صحیح ده. مخکې خو به چې ته ځې ډویژنل مقابلو لپاره نو بیا به درېو واړو کې شرکت کوې که نه دوو کې؟ نه جی دوو کې به کوو، دا یو به بس بیا پرېږدو چا قسمت کې بس هغه دا کم یو پرېږدي؟ ګولا دغه دی چې ګولا پرېږدم، ډسکس او ګولا ولې؟ ګولا لکه بس ګولې ته د اراده نشته که او ایشتل یې ګران دي که نه څه مسله؟ ایشتل اسان دي، لکه پریکټس هم مې کړی ایستی شو لکه داسې 35 پورې ایستی شو ګولا. ښه حاجي ښه. نو دا کم دوه گیمونه چې تا دا کړل د ګولې نه علاوه لکه نو هغې کې ستا پوزیشن ښه دی، هغې کې به ته مخکې لاړ شي؟ او انشاءالله من کوشش دی چې هغې ور نیشنل پورې ځو انشاءالله. ښه، مخکې هم چې ځې نو بیا به هم لکه د ډویژن نه پس چې بیا صوبې ته ځې او بیا نیشنل نو هغې کې هم به دوه گیمونه ساتې بیا کنټینیو که نه یو؟ بس پته نه لګي، موږ خو د ریجن پورې تللي او صوبې هغه دغه کینسل شو که نه دغه د وجې د کرونا وایرس د وجې، نو بس هغې له نه وتلي دوه په ریجن کې کړي وو، دوه هم ګټلي وو که نه، یو کې سیکنډ وو یو کې فرسټ وو ډسکس کې. مخکې گیمونو کې حصه اخیستې وه؟ او جی ما لکه کرکټ په لحاظ سره کرکټ کې ما کې پی کې کړه 19 کې پی کې سره لوبېدلی یم او فاست بالر یم، رایټ هم فاست. او هغې کې څه پرفارمنس و؟ زما پرفارمنس دا پهله کال باندې کې پی کې کړی وه، دویم کال باندې د سی سی ای کې پرفارمنس شو، دا کال مې پرفارمنس وکړو ډیویژن ته نوم را نه وستو، بس محنت کوو لګیا یو. ښه، څه ګڼې څونه محنت دې لپاره پکار دی؟ کم سټوډنټس کلاړیان چې وایي چې یاره مونږ هم حصه اخلو که نه او ګټه غواړو نو څونه محنت پکار دی؟ یاره زه دا ووایم چې دا محنت داسې شی دی چې هغه هر څه لکه کس ته اساني، لکه محنت چې څونه کوې هومره به تا ته هغه شي اساني، چې محنت ډېر لازمي شی دی. صحیح ده. څه ګڼې دا تا چې کومه کامیابي نن په درېو گیمونو کې درېو واړو کې تا ډسټرکټ کې فرست پوزیشن واخیستو نو د دې کریډټ به چاله ورکوې؟ دا خپل سرجي ته واره وایو چې هغه موږ له دونه حصه واخیسته او دونه لکه محنت راسته کوي، خواري راسته کوي، بس د هغې ډېر شکریا ادا کوم او ډېره مهرباني. ښه، څه میسج ورکول غواړې اخر کې؟ بس هېڅ میسج نشته، بس خپل گیم کوئ او خپل کرکټ کوئ، کو هر څه گیم کوئ، ښه شوق سره کوئ، ښه انجوای ته یاد. ښه، یو تپوس ما ونه کو سکول کې په سبق کې څه اکیډمیک دې څه پوزیشن دی؟ سبق کې خو لکه سبق خو موږ داسې شوق نشته، لکه گیمونه وایه چې کومه مې هغه سبق سره ډېر زیات شوق نه ساتي، او چې کوم لکه سبق سره شوق ساتي گیمونه نشي کولی، دا لکه د هر چا دغه دی. نه نو مستقبل کې به هم ته سپورټس مین جوړېږي؟ انشاءالله دا هم کوشش دی چې سپورټس مین به جوړېږي. ټیک شو، ډېره زیاته مننه.